تاریخ به تکرار شي او که ګجرات به غچ واخلي. د هند غورلیګ سیالیو 2024 پایلوبې وخت را رسېدلی او سبا دغه لوبه رسما پیلېږي. آر سی بي او ګجرات لوبډلې پکې مخامخ دي چې آر سی بي لوبډلې په لومړۍ غوراوي سیالۍ کې د ګجرات لوبډلې ته په ستر 2 منډو سره توپیر سره ماته ورکړه او مستقیم پایلوبې ته لاړه، خو ګجرات لوبډله ناهیلې نشوه او په دوهمه غوراوي پړاو کې د راجستان لوبډله په لوړ توپیر سره ماته کړه او تر ټولو جالبه ده چې د راجستان لوبډلې ورکړل شوی 215 منډو هدف په ډیر ښه ډول باندې چسک او تر فاینل لوبې پورې ورسېدل. آر سی بي هغه لوبډله چې په تیر پړاو کې ګټونکې یا اتله لوبډله ده او د خپلې اتلولۍ څخه به دفاع ترسره کوي، او ګجرات بیا هغه لوبډله ده چې تر 15 ځله هم دغه فاینل لوبو ته رسېدلې ده او 2 ځله اتلولي ترلاسه کړې چې دا به هم دریم ځل اوسېږي. په ټوله کې د ګجرات لوبډلې لوبو ته قرار شو. دوی په تیره سیالۍ کې د راجستان لوبډلې ته په ښه توپیر سره ماته ورکړې ده او د دغه سیالیو لپاره کوم خیالات چې کوم هغه داسې و چې زیاتره مینوالو ویل چې ګجرات لوبډله نشي کولی تر پایلوبې ورسېږي، خو هغوی ډېر په ښه ډول باندې خپل پلانونه منظم مخکې وړل او تر پایلوبې پورې ورسېدل. او جالبه پکې دا و چې په آی پی ایل سیالیو کې پرله پسې 15 یا 6 بریاوې هم هغه څه و چې د ګجرات لوبډلې تر پایلوبې پورې ورسوله. له بله پلوه آر سی بي هم هغه لوبډله ده چې په دغه پړاو آی پی ایل سیالیو کې ډېره ښه مخکې لاړه او د ټول جدول د 10 لوبډلو تر ټولو مخکښه لوبډله وګرځېده او په تیر پړاو کې هم دوی اتلولي ترلاسه کړې وه چې دا ځل بیا هم د یوې بلې اتلولۍ لپاره پوره چانس له ځان سره لري. د دوی لپاره ویرات کوهلي، پډیکال او همدا ډول لوبډلمشر رجیت پاټیدار هغه لوبغاړي دي چې په وروستیو کې ښې لوبې ترسره کړي دي او اغیزمن لوبغاړي ثابتېدلی شي. همدا ډول د ګجرات لوبډلې په ترکیب کې هم ډېر پیاوړي لوبغاړي شته، لکه شوبمن ګیل، سای سودرسن چې ښه پام ته راغلی دی په بیټینګ برخه کې، او جاس بټلر هم په ښه ډول ځلیږي، خو د توپ اچونې په برخه کې کګیسو رباډه د هغوی لپاره یو له بهترینو اغیزمنو لوبغاړو څخه دی چې د غوره بالینګ په ترڅ کې هم د پراپل کیپ هم ترلاسه کړی دی، او راشد خان هم هغه لوبغاړی دی چې په وروستیو کې د هغه له وړتیاو هم نسبتا ښه ګټه نه ده اخیستل شوې او مینوال نیوکه کوي چې راشد خان ته هم چانس نه ورکول کېږي. نو تمه دا کېږي چې راشد خان په دغه فاینل لوبه کې ښه ولوبېږي او مهمه دا ده چې راشد خان ته باید په دغه سیالۍ کې پوره چانس ورکړل شي او دغه له وړتیاو نه هم پوره ګټه واخیستل شي. له بل پلوه د ګجرات د لوبډلې لوبډلمشر څرګندونې که زه راواخلم دا دي چې هغه په وروستیو خبرو کې ویل چې حتی د سایکشور د توپ اچونې یادونه هم ده وکړه چې په لوبه کې د سایکشور لپاره دا چانس هم برابر نشو ترڅو دی راشي او توپ اچونه ترسره کړي، ځکه چې د بالرانو له اړخه هغوی د بالینګ په برخه کې اوه اپشنه درلودل چې حتی راشد خان ته هم د بالینګ موقع نه وه او راشد خان یو اور یوازې ترسره کړه او د وروستي اور لپاره هم راغی چې په ټوله کې 2 اورونه ترسره کړه او په ده باندې هم ډېرې زیاتې منډې راغلې. نو هیله یو چې سبا یو ډېره په زړه پورې او جذابه لوبه ترسره شي. فکر کوئ دغه فاینل لوبه به کومه لوبډله ګټي؟ د دواړو لوبډلو ترکیب ته په کتو باندې چې د آر سی بي سره هم ښه لوبغاړي شته، د ګجرات سره هم ښه لوبغاړي شته، او تاسو د کومې لوبډلې مینوال یاستئ؟ فکر کوئ د ګجرات لوبډله به دغه لوبه وګټي او که نه، یا هم راشد خان باید څه ډول بالینګ ترسره کړي یا د راشد خان لپاره هم د بالینګ کولو پوره فرصت ورکول پکار دی. کولی شئ سره خپل نظر په کمنټ کې شریک کړئ او زموږ ویډیو مخکې له نورو ملګرو سره شریک کړئ. خپل نظر مو را سره شریک کړئ او که چیرې زموږ په چینل کې نوي یاستئ همدا شیبه در سره چینل سبسکرایب کړئ او زموږ نوې ویډیوګانې هم ستاسو لپاره راځي در سره تعقیب کړئ. شارټ ویډیوګانې هم ستاسو لپاره په زړه پورې مخکې راځي او لانګ ویډیوګانې هم تاسو کولی شئ زموږ په چینل کې تعقیب کړئ او د دې ترڅنګ د هر ورځې کرکټ په زړه پورې خبرونه هم له موږ سره لیدلی شئ. نو باوري کرکټ نیوز سره اوسئ.